د خوبو تعبیر لمونځ یعنې نماز. حضرت امام ابن سیرین رحمت الله علیه فرمایلي که څوک په خوب کې وویني چې د مشرق پر لور لمونځ ادا کوي نو تعبیر دا دی چې حج به ادا کوي. حضرت مغربي رحمت الله علیه فرمایلي که وویني چې د ماپښین یعنې ماسپښین لمونځ یې پر خپل وخت ادا کړی او اسمان ځلانده دی نو تعبیر دا دی چې د الله تعالی په وړاندې به د لوړو درجو خاوند وي. او که وویني چې د ماښام لمونځ ادا کوي نو تعبیر دا دی چې د خپلې کورنۍ سره به داسې چلند کوي چې هغوی خوشحاله وي. او که وویني چې بې اودسه لمونځ کوي نو تعبیر دا دی چې ناروغه به سي. او که وویني چې د ماخوستن لمونځ ادا کوي نو تعبیر دا دی چې د دښمن څخه به په امن کې سي. او که وویني چې په باغ کې لمونځ کوي نو تعبیر دا دی چې د ګناهونو څخه به توبه وکړي. او که وویني چې سنت لمونځ ادا کوي نو تعبیر دا دی چې په کارونو کې به صبر کوي او عملنامه به یې نیکه او ځلانده وي. او که وویني چې نفلي لمونځ ادا کوي نو تعبیر دا دی چې پر خپلې کورنۍ به مهربانه وي. او که وویني چې نفلي لمونځ ادا کوي نو تعبیر دا دی چې پر خپلې کورنۍ به مهربانه وي. او که وویني چې په کارخانه او یا دکان کې لمونځ ادا کوي نو تعبیر دا دی چې د الله تعالی به ورته په کار او کسب کې برکت واچوي. حضرت امام جعفر صادق رضی الله عنه فرمایلي په خوب کې لمونځ ادا کول اووه تعبیره لري. اول امن، دویم خادي، دریم عزت، څلورم مرتبه، پنځم خلاصون، شپږم د مراد ترسره کېدل، اووم په قضا کې تاوان.